سلامونه وخت مو په خیر د دیرو نیوز څلرویشت رسنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. شنبه ده د 1440 هجري لمریز کال د کپ دویمه او د 2026 زیږدیز کال د فبروري 21مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې د کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې لوبلړۍ ته چمتووالی نیسي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې لوبلړۍ ته چمتووالي په موخه خوست ولایت کې تمرینات پیل کړي. دغه تمریني کمپ د روانې فبرورۍ میاشتې تر 26 نیټې دوام وکړي یا د لوبلړۍ راتلونکي مارچ میاشت کې پیلیږي. د افغانستان فوټبال ملي فدراسیون او د اولمپیک بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست په ګډه فوټبال ملي لوبډلې نوي برازیلي روزونکي خوزه انتونیو نوګیرا سره رسمي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې نوموړی به د یوه کال لپاره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د مشرتابه او روزونکي مسؤلیت په غاړه ولري. همدارنګه الیاس منوچهر به د مرستیال روزونکي په توګه د هغه سره په دې دنده کې همکاري وکړي. خوزه مخکې د پاکستان، سیرالیون او ګینا بیساویو د ملي لوبډلو مشري کړي. ترڅنګ د آسیا او افریقا د فوټبال تجربه لري او د برازیل د فوټبال کنفدراسیون د روزونکي سند هم لري. کندهار کې 10 اوریزه کرکټ سیالۍ پیل شوې. په کندهار ولایت کې د کورني کرکټ څانګې له لوري د دې ولایت په مرکز کې د نیټرو رمضان جام په نوم 10 اوریزې کرکټ سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې 18 لوبډلو ونډه اخیستې چې د 28 ورځو په موده کې به خپلې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. او د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې بلخ کې د لسګونو چپاندازانو ترمنځ د وزلوبې سیالۍ ترسره شوې. د بلخ ولایت په حاجي مقیم بای وزلوبې لوبغالي کې د لسګونو چپاندازانو ترمنځ د وزلوبې سیالۍ ترسره شوې. د یادو سیالیو په پایله کې ناصر پهلوان د دې دور سیالیو اتل شو. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 خبرونې د الله په امان.